بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام نخمن سر ازم عرفان خان او زم محمد فهیم. یو لس اپوزیشن جماعتونو پرون غونډه شوی و آل پارټیز کانفرنس شوی چې هغه ته د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف صاحب او د پیپلز پارټي آصف علي زرداری صاحب هم ویډیو لینک خطاب کړو او د هغه نه علاوه یو د شپږ شو نکاتو باندې مشتمله اعلامیه جاری شوې ده په کوم کې چې د اپوزیشن جماعتونو مختلف غوښتنې کړې دي، مطالبه کړې دي د حکومت نه. ویل کېږي دغه چې د نن کم د آل پارټیز کانفرنس اجلاس روانو په هغه کې د اپوزیشن جماعتونو د استعفاء په معاملې باندې لږ اختلاف هم مخې ته راغی. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن صاحب بار د مطالبه کوله چې اپوزیشن جماعتونه د ټول په یو ځای باندې استعفاء ورکړي. د اطلاعات نن مخې ته راغلل چې په دغه اجلاس کې د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف صاحب ویلي دي چې دغه به د خپل پارټي د خلکو نه استعفاء واخلي، هغه به د پیپلز پارټي قیادت ته ورکړي او د پیپلز پارټي قیادت ته د خپل ام ان ایز نه استعفاء والی هغه د مسلم لیگ نون قیادت ته ورکړي او دغه دوانه استعفاء به بیا مولانا فضل الرحمن صاحب ته ورکړي کیږي. ابتدایي تور باندې چې کوم خبرونه مخې ته راغلي د آل پارټیز کانفرنس چې لس ورځې بعد د حکومت خلاف تحریکونه شروع کیږي او د ټولو صوبو په غټو ښارونو کې یعنی پیښور، کوټه، لاهور او کراچۍ کې به مشترکه احتجاج کیږي او د هغې نه بعد به د دسمبر او جنوري په میاشت کې د اسلام آباد طرف ته یو لانګ مارچ کیږي. اپوزیشن جماعتونو دغه الزامونه ولګول چې اسټابلیشمنت همیشه په سیاست کې خپل کردار لوبولې دی او هغه د نور په سیاست کې برخه نه اخلي. دا اطلاعات هم نن مخې ته راغلل چې 13 هفته د پارلماني پارټیانو د آرمي چیف او ډي جی آی سره هم ملاقات شوې دی او بل طرف ته چې کوم دغه خبرونه مخې ته نن راغلي او اسټابلیشمنت متعلق د آل پارټیز کانفرنس کې کوم د خپل تحفظاتو اظهار کوي یا کوم الزامونه لګول هغه عسکري قیادت نن راغونډ شو او هغه باقاعده خپل یو بیان جاری کو چې د فوج په سیاست کې د مداخلت هیڅ قسمه اراده شته او نه هغه مخکې څه قسمه مداخلت کړي دي او نه پراتونکو وختونو کې هغه څه اراده لري. د اپوزیشن جماعتونو دغه غونډه دغه مطالبه مخې ته راغلي دي، آیا په دې کې هغه ته کامیابی بیا ترلاسه کیږي که نه؟ دغه باقله باندې نن وفاقي وزیرانو هم خپل رد عمل ظاهر کړی دی او پرایم منسټر عمران خان صاحب یو ځل بیا ویلي دي چې دغه کم جماعتونو کرپشن کړی دی، هغه خپل کرپشن ته تحفظ ورکولو د لپاره خپل ځان بچ کولو د لپاره حکومت باندې دباو اچي. سو واقعیتي او آیا چې کوم دغه اتحاد جوړ شو د یو لسو جماعتونو د پاکستان ډیموکراټک موومېنټ یا پاکستان جمهوری تحریک په نوم باندې دغه یو بل اتحاد جوړ شو، آیا دغه اتحاد به څومره قائم دائم وي؟ دغه اتحاد به صرف د تحریک انصاف حکومت راغورځولو لپاره استعمالېږي که راتلونکي وختونو کې به دغه اتحاد د انتخابي اتحاد به هم دغه جماعتونه په خپلو کې برقرار وساتلی شي؟ فهیم صاحب، یو خو د آل پارټیز کانفرنس کوم چې راغلی دی خو که موږ ډېر زیات زوړ نه ځو او د پاکستان دغه 13 یا 15 کاله سیاسي تاریخ وګورو نو دغه شانت اتحادونه په مختلفو وختونو کې جوړ شوي دي. زه تاسو دغه اولنی اتحاد ذکر وکم چې پاکستان قومي اتحاد پاکستان نیشنل الاینس په نوم باندې جوړ شو په 1977 کې د ذوالفقار علي بټو خلاف او په هغه وخت کې 9 مختلف جماعتونه دغه اتحاد حصہ جوړ شو. په هغه کې جماعت اسلامي، جمعیت العلماء اسلام، جمعیت العلماء پاکستان، نیشنل ډیموکریټک پارټي، بلوچستان نیشنل پارټي، مسلم لیگ قیوم، مسلم لیگ فنکشنل او پاکستان ډیموکریټک پارټي او بیا یو تحریک استقلال. دغه 9 جماعتونه چې چا د پیپلز پارټي ذوالفقار علي بټو خلاف اتحاد جوړ کو چې کله الیکشن شو هغه کې د جماعتونو د شکست شو، هغه ناکام شو، بیا هغه الزام ولګېدو کوم چې 2018 الیکشن نه بعد هم لګي چې داندلی شوی دا یعنی 15 کال مخکې چې کوم الزام لګېدو هغه وس هم لګي. 1988 انتخابات کې تل دغه مخکې د اسلامي جمهوریت اتحاد په نوم باندې یو اتحاد تشکیل شو، قائم شو د پیپلز پارټي خلاف. په هغه کې هم 9 جماعتونه شامل وو، آی جی آی چې به هغه ته ویل هغه کې غټ جماعتونه مسلم لیگ نون، نیشنل پیپلز پارټي او جماعت اسلامي وو. په هغه وخت کې چې بیا کله اختلافات را غلام اسحاق خان د بنظیر بټو حکومت ختم کو د 1990 چې بیا کله الیکشن کې دوه نو بیا د اسلامي جمهوریت اتحاد کامیابی بیا ترلاسه کړله. تاسو بیا پته دا چې مهران بانک سکینډل مخې ته راغی 1994 کې عمر اصغر صاحب لاړو کورټ دا هغه ته چې تاسو دغه تحقیقات وکړي چې د پیپلز پارټي حکومت ختمولو نه بعد د سیاستدانانو کې پیسې تقسیم شوې دي او تاسو د دې خبرې تحقیقات وکړي چې مسلم لیگ نون په دغه ذریعہ باندې بیا په اقتدار کې راغی او هغه الیکشن وګټو
آلموسٹ موږ ګورو نو د 1994 نه والا 2012 پورې د 13 کاله 19 کاله په سپریم کورټ کې کیس وچلیدو او هغه بیا سپریم کورټ فیصله راغله چې کوم د آی جی ای جوړ شوی او یا په هغه کوم د مهران بانک سکینډل او پیسې په سیاستدانو کې تقسیم شوی نو په هغه کې نواز شریف صاحب قصوروارو په هغه کې جنرال کرامت مرزا اسلم بیگ صاحب او هغه کې جنرال اسد دورانی چې هغه په سیاستدانانو کې دا پیسې تقسیم کړي وي دا معاملہ فهیم صاحب دغه ته ونه درېدله او دا بیا په کال 2009 کې د پرویز مشرف صاحب خلاف هم آل پارټیز ډیموکراټک موومېنټ جوړ شو چې باغې کې پاکستان تحریک انصاف نېشنل ورکر پارټي مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي عوامي پارټي متحده مجلس عمل او عوامي نېشنل پارټي 15 مشرانو پیپلز پارټي واحد جماعت او چاغه د دینه بهرو دا هم ویلې شو چې کوم الیکشن کېږي پای کې موږ حصہ نه اخلو خو واحد دو جماعتونو جماعت اسلامي او تحریک انصاف چې هغه حصہ وانه غستله هغه په خپل معاهده باندې قائم وو نور جماعتونو بیا هغه سره دوکه وکړه او شو وخت په وخت باندې دغه شانتي تحریکونه هم چلیدل او یو بل نوې اتحاد مخه ته راغی اتحاد خبر او کړه تاسو پوره کیسه مکړه شورو نه اخره پوره خو دې ټوله کیسه کې یو هم اتحاد د سنو چې هغه کامیاب شوی وي هر ځله اتحاد بدنامه شوی دی یا د هغې په شا باندې پیسې لګېدلې دي او تاسو څنګه پلاني اتحاد ذکر وکړو کم چې د ذوالفقار علي بټو خلاف و تاسو مخامخ دي چې څه کم 200 سیټونه او یک ډېر په اسانه باندې تقریبا 1.5 پورې سیټونه چې وو هغه پیپلز پارټۍ ښه کلین سوي لکه 2/3 میجورټي نه هم یو غټه میجورټي یې ته میلاو شوه او ډېر په اسانه باندې هغه الیکشن وګټو بیا یې نه پس مجبورن د هغې وخت عامر چې کوم هغه وخت کې زمونږ صدر جوړ شو بیا هغه پوره حکومت واړو جنرال ضیا حکومت یې ختم کړ چې هغه سره بله لاره نه وه چې ټول جماعتونو سره هغه په شا باندې ولاړو خو چې کوم کسان په د جماعتونو کې وو هغه څوک وو تاسو مخامخ دي ولی خان صاحب تاسو خپل ذکر وکړو جماعت اسلامي په دې کې شامل و ټول چې کوم دی وخت کې د جمهوریت چیمپئن وي دا ټول جماعتونه دي کې شامل تاسو ذکر وکړو د آی جی آی کې څوک وو دغه نواز شریف صاحب پکې مخ روانو او هغه مخ تراغي هغه وزیر اعظم شو هغه په خپل دغه اوس پورې 10 لک او 10 لک روپو کې روان دي چې د پیسې غستې دي او هغه وخت چې کوم زمونږ آرمي چیف هغه اوپنلی دا وې چې مونږ به سیاست نه بار نه یو زمونږ سیاست کې کردار دی او مونږ کو او پای باندې بیا ډېر نوټس هم واغستې شو ایون د فوج چې کوم باقي قیادت هغه هم دا غي نه ځان شاته کو چې دا موږ د سره نه د خپل یو بیان دی د بالکل ورکول شي نو دا خبره وخت مخه تراغلي دي دا اتحاد چې کم جوړ شوی دی تاسو چې کوم ذکر وکړو چې دا اتحاد راغې اوس به دا اتحاد کم حد پورې مخه ته ځي الیکشن کې به دوی یو ځای ځي یا نه بالکل نه الیکشن کې دوی یو ځای بالکل نشي تللی پیپلز پارټي دا غني چې هغوی ځان له حکومت جوړولی شي نون لیگ هم دا غني چې هغوی ځان له حکومت جوړولی شي دغه دواړه دا جماعتونه غړي او چې کله دوی دواړه دا غني نو بیا دوی یو بل کینډیډیټ یو بل ته نشي کېنولی پنجاب ټول د نون لیگ دی چې ته یو نیم ځای کې تاسو کتې شئ بالکل پیپلز پارټي آی کې خپل کار کولی شي خو مقابله به د نون لیگ مقابله کېږي پی ټی آی سره بل چا سره نشته نو انتخابي چې کوم اتحاد دی اخو دینا بار شو اتحاد جوړ شوی سره بار دی تاسو مخامخ دي چې 2018 نه پس با اوس 3 کاله پس مونږ ګورو لګیایو چې سنټ انتخابات را روان دي کال 2021 کې بعد سنټ انتخابات کیږي او کې دغه شپږ یا 15 میاشتې تقریبا پاتې شوي دي چې د لپاره به پروسس شروع کیږي دا چې کوم اپوزیشن جماعتونه خپلو کې یوځای شوي دي دوی چې کومه ویناګانې کوي لګیا دي دوی چې کومې خبرې کوي لګیا دي هغې کې مین تھیم هم دغه دی چې تاسو سنټ الیکشن نه مخکې د حکومت راوغورځوئ چې مونږ دوباره الیکشن وکړو او مونږ سیټونه واخلو بالکل اپوزیشن دا هغوی حق دی چې دا وګڼي چې هغوی دا الیکشن ښه پارانه ګټلی او څنګه چې 2013 کې عمران خان صاحب دا وی چې مونږ خو دا ګټلی او خو دوی مونږ باندې الیکشن بیل همدغسې د دوی هم دا حق دی چې دا وګڼي دوی دا ویلی شي خو ریزلټ د دوی خلاف راغلی دی څه ګارنټي ده چې دوی وایي دوباره الیکشن وکړي او روان 3 میاشتو کې دننه به الیکشن وشي او هر څه به بالکل شفاف طریقې سره کیږي او دوی به مني دوی بالکل د منلو پوزیشن کې نه دي دوباره انتخابات هیڅ چانس نشته دی تر اوسه پورې نه ښکاري اونلی شي چې کوم صرف واحد یو پوینټ هغه دا دی چې تاسو سنټ نه مخکې حکومت دباو کوي حکومت راګیر کوي او چې کوم د دوی خپل سپیس جوړیږي بره سنټ کې کم از کم چې دوی هغه مینټین کړي چې خراب شي یو بریک اخلو چې بریک نه واپس راشو بیا به مونږ خبره کوو چې اخر د آل پارټیز کانفرنس کې فیصلې څه شوي دي مشرق ټي وي سره اوسئ تاسو په پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو مونږ خبره کوو لګیا یو پرون چې کوم آل پارټیز کانفرنس شوی و د هغې میزباني پاکستان پیپلز پارټۍ سره وه او دغې آل پارټیز کانفرنس نه پس میډیا سره مولانا فضل الرحمان صاحب بلاول بھټو زرداری صاحب او شهباز شریف صاحب درې واړو خبرې هم کړي دي او د دې چې کومه اعلامیه وه هغه هم مخې ته راوړې وه هغوی څه وینا وه راځئ چې هغه وورو آل پارٹیز کانفرنس سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران احمد نیازی کے فوری استعفے کا مطالبہ کرتی ہے
मुत्तहिदा अपोजिशन मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक के आगाज़ का ऐलान करती है। वकला, ताजर, किसान, मजदूर, तालिब इल्म, असातिज़ा, सिविल सोसाइटी, मीडिया और आवाम को इस तहरीक की सरगर्मियों में शामिल किया जाएगा। अक्टूबर 2020 के पहले मरहले में सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मुश्तरका जलसे मुनक़द और रैलियाँ निकाली जाएंगी। दिसंबर 2020 से दूसरे मरहले में बड़े एहतजाजी अवामी मुज़ाहरे होंगे और अवाम के साथ मिलकर भरपूर मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने हमारा रेजोल्यूशंस ऑफ प्लान ऑफ एक्शन आपके सामने रखा है। ये दोनों जमहूरी ऑप्शंस है, हम में से कोई गैर जमहूरी ऑप्शन इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। जमहूरी ऑप्शंस जो है, जमहूरी ऑप्शन है एहतजाज, जमहूरी ऑप्शन है पार्लियामान में अदम एतमाद और जमहूरी ऑप्शन है इस्तीफ़ा। सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं हम इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। We all learn our lesson from the past. सब ने सबक सीखे हैं और आज आप देखते हैं कि बिल्कुल एक सिंसेरिटी ऑफ पर्पस सब यहाँ बैठे हैं और एक कॉज के लिए बैठे हैं फॉर द तاسو ورته عرفان صاحب ټول خپل سبق زده کړی دی دا خبره شیبه شریف صاحب وکړه او چې کله دا بریفینګ مونږ کټکاو هم ساټم کټکاو نو چاړو تاسو نه کو شیبه شریف صاحب هم ناشته ټول صافیانو سوالونه چې کوم مولانا صاحب نه او بلاول نو غریب چې کله مشرور راغی دا کشرور بیا هغه ځای پاتې هم نشو پټای کې او میډیا مخامخ هم چانه تاسو کی بهرحال درې وانه چې کوم آپشن بلاول خول استعفا، احتجاج، عدم اعتماد دا درې ونه زموږ جمهوریت آپشنز دي. فهم صاحب چې کوم د ټایم ډیوریشن دی کړي ته مونږ ګورو نو دا وخت ورکړی شو، یعنی احتجاج هغه مرحله ده چې په هغه کې د حکومت په صحت باندې بدوم اثر نه پریوزي کډیر زیات خلک هم دوی راټول کی ځکه چې اسلام آباد طرف ته لانګ مارچ دوی کوم ډیډ لاین ورکړی دی نو هغه جنوري 2021 کې کوم کې چې ډیر وخت شته اوس هم 2-3 میاشتې پاتې دي. دا غي نه مخکې کوم ګراوند تیاریږي یا هغه نه مخکې کوم خلکو سره خبرې اترې کیږي او آیا چې موږ تاسو څنګه خبره کوله دا جماعتونه د انتخابي اتحاد لپاره نکله مخکې جوړ شوی دي نه دغه اتحاد چې دینو دابا کیږي. تاسو موږ یو مثال درکو چې کوم اسلامي جمهوریت اتحاد جوړ شوی او د پیپلز پارټي خلاف 1988 کې نو هغه حادثه اتحاد او چې هغه بیا انتخابي اتحاد خو هغه ته هم ناکامي شوی و او بیا په کومه طریقې سره هغه 1990 کې کامیابی حاصل کړه هغه هم دا په 1977 کې تاسو ګورئ هغه اتحاد د پاکستان قومي اتحاد چې هغه ټایم کې جوړ شوی په 1977 کې نو هغه اتحاد هم د ډراینګ روم اتحاد او قوتونو رايوځي شو او اتحاد جوړ کړو خو چې کله صحیح مانو کې عوامي قوت فیصله راغله نو هغه اتحاد ریجیکټ کو. اوس دغه چې کم دین او دغه اپوزیشن جماعتونو تیر وختونو هغه سبق ضرور حاصل کړی دی، یعنی د عدم اعتماد تحریک یا د ان هاوس تبدیلی خبره چې وخت په وخت باندې راغله د هغه نه پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون پشا شو هغه نه هغه ډډه وکړه یا چې کوم شروع کې د استعفا آپشن ورکړ مولانا فضل الرحمن صاحب هغه هم یو غیر جمهوری ورته تاسو نشي ویلې خو هغه د جمهوریت تسلسل کې هغه لار کټ کېدله په هغه وجه باندې د جماعتونو هغه د غاړه کې نه خودله. دغه اتحاد چې اوس کم تشکیل کیږي ټولو خلکو ته پته ده چې په وفاق کې د تحریک انصاف متبادل یا و پیپلز پارټي وي یا و مسلم لیگ نون وي، په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف متبادل یا و جمهوریت العلماء اسلام وي یا به عوامي نېشنل پارټي وي، په سند کې هم دغه پیپلز پارټي دا، په پنجاب کې تاسو ته هم پته ده چې هلته مسلم لیگ نون دی، پیپلز پارټي هلته وجود ختم دی. بهرحال دغه ټول سیاسي قیادت په دغه باندې پوهه دی، دغه سیاسي قیادت په دغه باندې هم پوهه دی چې په کوم صوبه کې هغوی ته اکثریت حاصل دی او هغه راتلی شي. دویم خبره دا که فرض کړه جماعتونه راځي نو هغه کې یو نیم جماعت د پیپلز پارټي سره د مسلم لیگ نون سره تلی شي مولانا صاحب په صورت کې البته جماعت اسلامي چې نو هغه سیاسي تنهایی اخکار دا ځکه چې هغه اوس زه خدای نه خپل فیصله کړی دا هغه اوس نه 3 دی نه 13 دا اوس نه یو طرف ته دی نه بل طرف ته. بهرحال هغه اوس پوزیشن په راتلونکو وختونو کې هغه سراج الحق صاحب خپل ایجنډا وي خو بهرحال فهم صاحب چې کم دغه آپشن ورکړی شوی دی یا کم دوی دباو راولي حکومت کې د حکومتي وزیرانو خبرونه یا د هغې د رد عمل نه ښکارېده دا چې هغې ډېر زیات د مایوسۍ ښکار دي.
پرله پسې مختلفو خلکو سره پرایم منسٹر صاحب ملاقاتونه هم وکړل، د هغې نه به هم د هغوی خو وخت لا شته. ارفان صاحب تاسو وایئ چې وخت لا شته که نه، خو ډېره موده پس پرون پخوانی وزیر اعظم نواز شریف صاحب هم لږې خبرې وکړې، خبرې خو یې ډېرې زیاتې وکړې، خو یو ورکوټ غوندې چنګ د هغوی نه هم مونږ کټ کړی دی. او آصف علي زرداري صاحب چې ډېرو خلکو به چې هغوی دوباره منظریام باندې راتلی هی نشي، هغوی هم پرون مخې ته راغلل او هغوی دا وینا وکړه چې زه به پهلا کس یم چې هغه به جیل ته ځم. د دواړو مشرانو څه وینا وه، راځئ چې هغه وورو. 2018 के इंतखाबात के बाद मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की इदारों की तरफ से इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठाए गए. मैं तो जेल में था, लेकिन खबरें मुझे सब मिलती रही हैं. बाज़ ने तो उन सीटों की तादाद भी बताई जहां धांधली की वजह से नताइज तब्दील कर दिए गए. उन हलकों की इतनी तादाद है कि अगर उनमें धांधली के जरिए नताइज तब्दील ना किए जाते तो बैसाखियों पर खड़ी ये हुकूमत कभी भी वजूद में नहीं आ सकती थी. ना समझ हैं, जो सियासी बोने हैं, जिनको सियासत का पता नहीं, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की सोच एक समझो कि मेजर की सोच है और किसी की सोच नहीं है. और वो समझता है कि वो हमारी 73 से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके वली खान से लेके मौलाना मौदूदी से लेके उस जमाने के लीडरों से वो ज़्यादा होशियार हैं. और उन सब ने मिलकर 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और उनके ही नक्श कदम पे चलते हुए हमने 18th अमेंडमेंट बनाई है. तो मेरे दोस्तों, मुझे ख्याल है, मेरे भाइयों, मुझे समझ आती है कि ये इस तकरीर के बाद और इस APC के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा, मगर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो आइएगा, समझे. तो उस मुलाकात का मुझे इंतज़ार भी रहेगा. मुलाकात का इंतज़ार रहेगा. इरफान साहब, जमा तपोस सिंपल शांति रहे, आसान शांति چې کله الیکشنو شو او پهلنې تقریرو د عمران خان صاحب نو هغه دا وی چې ما څلور حلقې غوستې وې دوی نه راکولې، دوی څلوېښت حلقې ما ته وښیي، زه به ورته کولو کوم. نن خو نواز شریف صاحب هم دا وایي چې زمونږ یو څو حلقې دي زمونږ ته کولو کي چې هغې کې ډېر چینج شوی دی. خان صاحب به کولو کي ورته که نه؟ او فهیم صاحب خو خبره دا دی چې هغه کاونټینګ کې فرق دی که نه، د هغې بایومیټرک ویریفیکیشن به څنګه کېږي. او که موږ شفاف انتخاباتو خبره کوو نو RTS سیسټم ولې فیل شو د الیکشن کمیشن چې هغې لپاره ډېر زیات هلې ځلې شوي. او الیکشن کمیشن په خپله ویلي وو چې موږ فرسټ ټایم باندې دغه طرف ته ځو او د نو اهلیت د لري چې کوم دوی لا نوی سافټویر راوستی دی چې دا موږ کولی شو، موږ ته به دې کې هېڅ قسمه مشکلات نه راځي. خو بهرحال چې یو هاي افیشیل میټینګ و په هغې کې دا خبره وکړله شوه که فرض کړه RTS سیسټم فیل شي نو بیا به د نتیجو څه صورت حال وي، نو بیا هغه ځای کې خاموشي اختیار شوه. خو بهرحال چې کوم خاموشي اختیار شوی وه نو مولانا فضل الرحمن صاحب هم څه خبرې اترې کړې وې، هغه څه ویلي دي هغه ورو. इजलास ने एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में बढ़ते हुए अमल दखल पर गहरी तशवीश का इजहार किया और उसे मुल्क की सलामती और कौमी इदारों के लिए ख़तरा करार दिया. इजलास ने मुतालबा किया कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में हर किसी किस्म की मुदाखलत फौरी तौर पर बंद करे. एस्टेब्लिशमेंट के तमाम इदारे आइन के तहत लिए गए हल्फ और उसकी मुतय्यन करदा हुदूद की पाबंदी और पासदारी करते हुए सियासत में मुदाखलत से बाज रहे. دغه جواب نن راغی. آرمی چیف صاحب نن مشرعه کې اجلاس وشو او هغوی او DGSI ملاقات وکړه مختلف سیاسي رهنماګانو سره او د هغې نه پس شیخ رشید صاحب بیا میډیا ته خبر ورکړه. ترجمان یې ظاهري خبره ده چې یاره ټولو سره ډېر زیات ښه خوشګوار موډ کې ملاقات شوی او آرمی چیف کلیر دی چې زموږ هېڅ کار نشته په دغه سیاست کې، زموږ کار خپل کار سره دی، خپل کار کوو، تاسو خپل جنګونه په خپله کوئ، موږ پکې منځ کې ما اچوئ. نو اوپنلی
ډیره موده پس مونږ وکتل چې ډایرکټ اسټابلیشمنټ ټارګټ شو پرون نواز شریف صاحب هم ذکر وکړ زرداری صاحب هم ذکر وکړ مولانا صاحب هم ذکر وکړ دومره اوپنلی څوک نور راغلی ظاهري خبره ځکه یار مې چیف هم اجلاس راوغوښتو خبره کلیئر مونږ پالیټکس کوو مونږ سیاست کوو خو بیا مونږ سیاست هغه اخري حدونو پورې تللی یو چې مونږ هر څه پرېښودي هر څه هیر کړي دي یعنی نن چې وفاقي وزیرانو کوم پریس کانفرنس کوو تاسو ګورئ چې په هغه کې دغه آل پارټیز کانفرنس ته یا د هغې میډیا کوریج ته په داسې طریقې سره د هغې تصویر ښودل کېږي چې کوم انټرنیشنل میډیا ده یا د بھارت یا د هندوستان میډیا ده نو هغې دې ته ډېر زیات کوریج ورکوي او د هغوی زیات سپورټرز دي او یا دې ته هغې ډېر زیات کوي نو دغه شیزونه چې تاسو داسې خبرې کوئ نو یقینا تاسو هغه دباو خلک دومره وساتئ چې د هغې د برداشت هغه ماده چې دی هغه ختمه نشي اوس خان صاحب خو پرېږده تقریر به کوو اب انډیا لایف خو پرېږده فهیم صاحب خیر دی خو پرېږده هغه خو ډېر زیات واقعات په هغې کې تاسو ته یو ذکر کوم نو هغه څه دي چې نن سبا کوم تېر وختونو کې هغه انټرویو ورکړي دي د دغه ریاستي ادارو خلاف هغه کوم څه ویلي دي هغه نن په ریکارډ باندې دي نو آیا د هغې به څه کېږي بهرحال اپوزیشن جماعتونو یو جمهوریت حق او هغوی خپل غونډه وکړله هغوی خپل مطالبات وکړل هغوی احتجاج کوي هغوی دغه اسمبلی نه ریزاین ورکوي که هغوی عدم اعتماد د تحریک راوړي کامیابیږي ناکامیږي هغه د هغوی جمهوري حق دی خو که فرض که هغوی داسې طریقو سره دباویږي چې کم روانو او کم یو ډېره موده بعد ټول ګوندونه رایوځای کېږي او هغه په دغه ادارو متعلق خپل د تحفظاتو اظهار کوي نو بیا دغه خلکو لا هم په دې خبره سوچ کول پکار دي چې آیا موږ دا ملک کم طرف ته روان کړی دی فهم صاحب د مې طرف ته زو د مې نه بعد چې به خبرې کوو چې څومره ټیکس ورکړی دی او د غریبانو خبرې به کوو نو باقي طرف نه وړه شان دم اخلو پروګرام کې یو ځل بیا هر کله فهم صاحب موږ هغه قوم یو چې د بل غلطیانې شمارو خو خپل ځان کې چې څومره غلطیانې هغې ته کله هم موږ ګوته نه نیسو همیشه دا وایو چې خلک خغلی دي کرپټ دی نظام خراب دی ټیک نه دی او په دغه نظام کې موږ ټول شامل یو چې موږ پکې هم ژوند تیره اوسیږو فیډرل بورډ اف ریوینیو خپل ټیکس ډایرکټري جاری کړله چې کوم د 13 جون کال 2018 پورې پارلیمنټیرینز یعنی هغه د خیبر پښتونخوا دي هغه د نورو صوبو دي او په وفاق کې ناست دي د هغوی ټیکس ریټرنز یعنی چې چا څومره ټیکس جمع کړی دی هغه ډایرکټري هغوی جاری کړه بهرحال ډایرکټري خو ډېر زیات نمونه دي چې کوم په سینټ کې خلک ناست دي په قومي اسمبلی کې دي پنجاب سند بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې ناست دي خو موږ لږ حیران هم شو پریشان هم شو او چې کله موږ هغه اعداد و شمار وکتل دغه د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې ناست هغه خلک چې هغوی کوم گاډو کې دغه ایوان ته راځي د هغې قیمتونه هم د 500 لکو په کروڑونو کې دي سرکاري کړي د هغوی د کورونو مالیت چې دی نو هغه هم کروڑونو کې دی لکه لکونو کې هم نه کروڑونو کې د هغې آمدن چې دی نو هغه دی هم کروڑپتی څوارلس داسې ځوانانو یعنی وزیران هم پکې دي حکومت غړي دي اپوزیشن غړي دي 14 هغوی یو روپۍ ټیکس نه دی ورکړی ایم پی ګان وزیران هم دي مطلب ممبر پروسس هم دي کنه ایم ایس پدې کې نه دي یو وزیر صاحب په کې دا خبره کړې و چې زما آمدن څومره دی چې ټیکس ورکم هغه بیل خبره ده هغه د 1 کروڑ روپو په گاډي کې سفر کوي هغه بیل خبره ده چې هغه په پیښور کې د 15 کروڑ روپو پراپرټي ده هغه په نوم باندې دا صرف د یو خبره کوم نور چې کم دی هغه ماته علم نشته بیا دا خبره کوي چې موږ ټیکس دی د ټولو نه غټ هغه کس چې موږ ته به 2 کالو کې موږ صرف دا لیکچر د هغه اورېدلی دی چې کله هم پریس کانفرنس کیږي د خزانه وزیر پورا عقل کل جناب تیمور سلیم جګړه صاحب ځکه چې هغه ځان ته ایکسپرټ وي د فاینانشل نمبر گیم باندې ځات پويږي ما ته ملکه حاصل ده په باندې هغه به خبره ده چې دروغ وي د کورونا اعداد شمار څنګه هغه کړل هغه صاحب سره چې دینو دی وخت کې د صحت او د خزانه دوا وزارتونه دي هغه دا خبره کوي چې زمونږ نظام کې ډېری خامیانې دي ځکه دی چې ملک کم امیر یا مالدار خلک دی دوی ټیکس نه ورکوي او چې ټیکس د خلک نه ورکوي د هغې د وجنه د نور خلک سفر کیږي دغه غریب خلک دا ټیکس ورکوي د هغوی د ټیکس نه هم دغه وزیران تنخواګانې اخلي هم دغه وزیران مراعات اخلي هم دغه وزیران د یو په ځای باندې 15 گاډي استعمالوي چې د هغې ثبوتونه ریکارډ موږ سره موجود دي د هغې باوجود
وزیر صاحب وایي چې خلک ټیکس نه ورکوي او چې نه ورکوي نو زمونږ اکانومي چې دی نو هغه کیږي او د دنیا ترقی یافته ملکونه چې دي د یورپ مثال موږ ته راکړو د امریکې مثال موږ ته راکړو د برطانیې مثال موږ ته راکړو د فرانس مثال موږ ته راکړو چې هلته خلک ډېر زیات ټیکس ورکوي او ځکه د خلکو په هغې باندې اعتماد دی. اوس وزیر صاحب تاسو ته ما وایي 2 وزارتونه دي ورسره لینډ لارډ دی څومره حساب کتاب دی مال حال دی مطلب د هغې حساب نه دی معلوم او ټیکس یې څونه ورکړی دی 341 روپۍ څومره 341 روپۍ. اوس زه نه پوهېږم چې دا 341 روپۍ د کوم ځای نه ورکړي یو خبر کوم چې هغې کوم دغه ورکړی دی دا ټویټ کړی وضاحت یې کړی و چې په دغه دوران کې خو زه بهر ملک یم او زه خو زه خو نه یم چې ټیکس ورکړم. کال 2003 جولای نه والا تر دسمبر 2019 پورې تقریبا 14 کال جوړیږي زه په چین برطانیا او دوبۍ کې وم ته هغه د خو منه ما به سشي پیسې ورکولې بیا هغه دا و چې زما ټیکسیبل انکم نو زما آمدن چې کال 2013 کې هغه ټیکس قابل نو ډیر زیات لګو لکه یو خو والنټیرلی کار هم ډیر زیات کړی دی کنه د ویجی ما د جنوري نه تر جون 2018 پورې د پی ټی آی چې کوم الیکشن سیل دی هغه کې دنه هیډ اف پالیسی په تور باندې کار کوم دا هغه تنخواه هغه ما پرې خو د جنالم ته په تنخواه څه کوي او تنخواه نه اخلي نو دی بیا خوري څه د خپل دا جامې چیړه ګرځېدل را ګرځېدل مرګرو سره کھانا پینا ټاټ باټ دا کوم ځای نه پوهېږم بهرحال خو ما هغه وانه غستل او زما په خیال کې زما ډېر معمول غوندې کوشش سره پی ټی آی ډېر مضبوط پوزیشن کې راغی او الیکشن یې وګټلو خدای پکې لیکلي بیا هغه دا وایي چې جی ما 13 کال وي دا خو ډېر زوړ ریکارډ دی که نه 13 کال زه بطور وزیر چې کله ما کار شروع کړ زما واحد آمدنی چې کوم دا هغه دغه تنخواه ده نور ماته هېڅ سم نه میلاویږي او زه ډېر صبر آزما او کټن وخت نه تېرېږم لګیا یم ډېر سخت وخت نه تېرېږي لګیا دی هغې کې ما 13 کال انتهایی شفافیت چې کوم دی د هغې روایات مطابق کال 2019 کې چې کوم بل کال ډاکټر راځي هغې کې تقریبا 3 لکه او 10 لکه او 6,000 روپۍ زما آمدنو دا ما پیسې اخیستې تنخواه مې اخیسته او هغې کې ما 1,44,145 روپۍ ټیکس جمع کړی دی کوم به چې بل کال راشي نو لکه غریب خو دی غربت خو سره دی چې سرکاري ګاډي کې ګرځي خپل ګاډي مسره نشته دی موبایل هم ورته چې کوم دی سرکار ورکړی دی چې کوم دی نو پیسې ورکړي دي او کور هم او تاسو چې د کال 2003 نه د کال 2019 پورې زه په دوبۍ کې بار مرګ کې به مزدوري وکوله لیبر او غریب او لیبر او دای په کې نه لیکلي چې کال 2014 نه کال 2019 پورې د پنجاب حکومت د شهباز شریف یو زه درته وایم کنه فهم سم دا خو دوی وایي کنه د کال 2003 نه د کال 2019 پورې وایي چې زه بهر وم بالکل نو د کال 2014 نه د کال 2019 پورې د پنجاب کې د مسلم لیگ نون وزیر اعلی شهباز شریف صاحب سره دا کنسلټنسي کار ما کړو دا په ایجوکیشن کې دا کنسلټنټ زه هغوی برتي کړی ما کته برتي کړی وي 16 کا تنخواه او دا پریس کانفرنس ما کړو چې بیا به کې دا وی چې هغوی ډېر زیات خري فارمز راوستي په ایجوکیشن کې او شهباز شریف صاحب ډېر زیات ویژنری دی او دا صحافیانو سره دغه شانتي په گفتگو کې دغه ټولې خبرې کول یا دا ټولې په ریکارډ راوستل د دې هغه په خپل باندې بار ذکر کړی نو آیا هغه چې موږ ته کومې خبرې کړي هغه دروغ دي که دا ټویټ کړی دی دا دروغ دي که دا ټیکس نه دی ورکړی دا دروغ دي که دا راتلونکي وخت کې وایي چې دا دومره پیسې ما ورکړي دي او زما بالکل مال حال هیڅ هم نشته خیر دی که هغه دا 1 لک روپو په ګاډي کې ګرځي خو دا خپل نه دی دغه به هم د چا نه قرض عرفان صاحب فګر راغلی دی په خپل ورکړي دي 42 ارب روپۍ ټیکس موږ راغونډ کړی دی هغه کې 1,44,000 د ورکړي هغه کې د ورکړي دی او د خیبر پښتونخوا چې کم فګر راغلی او یا کم د وفاقي حکومت بار ذکر کړو په هغه کې 341 روپۍ هم د ورکړي ما سره فهم سم موږ په یو باندې خبر نه کوم موږ د نور هم خبر کوو بل بریک تک ورشو نو خبر بریک ته زو خو له سره لک کمپیریزن کوم او بیا زو بالکل بل هم زموږ په خیبر پښتونخوا کې یو وزیر دی نن سبا هغه د بلدیاتو وزیر دی اکبر ایوب صاحب هم هغه د ټولو نه زیات 90 لک روپۍ ټیکس ورکړی دی د خیبر پښتونخوا په دغه پارلیمنټ کې د ټولو نه زیات هغه دغه ټیکس ورکړی دی وزیر اعلی محمود خان صاحب 2,15,000 او اپوزیشن لیډر اکرم خان درانی صاحب 3,14,000 روپۍ ټیکس ورکړی زه بیا په دې نه پوهېږم فهیم صاحب چې الیکشن کمیشن کې کم ایسټس ډکلیر شوي دي اساسي ډکلیر شوي دي په هغې کې د ټولو نه زیاتې اساسي د وزیر اعلی محمود خان صاحب دي د ټولو نه زیات یعنې اربپتي یا 3 اربه یا 4 اربه روپۍ چې کوم دي دا غي اساسي دي بیا ټیکس هغه دومره کوي
د نور چا اساسي چې هغه په کرونو کې 100 کروڑ یا 10 کروڑ هغه بیا د غوښنه زیات ټیکس ورکوي خو د تحریک انصاف د مسلم لیگ نون او د عوامي نېشنل پارټي چې نور کوم غړو یو روپۍ هم ټیکس نه دی ورکړی هغه هم د تیمور شاه په شان ډېر غریبانان دي هغه به د بریک نه بعد تاسو ته یو وړه شان دماغ تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو عرفان صاحب تاسو کوم وختي ذکر وکړه چې سخل کو یو روپیا هم جمع نه کړو ډېر غریبانو نو یې کې اوسو زمونږ ایم ان اے ګان هم شامل دي فیډرل منسټرز هم شامل دي نور الحق قادری صاحب هغه جمع نه کړل هغه دا هم کاته بالکل صفر کې راغلی دا حضرت تاج ګل وزیر بیبي خیر نیمه دی خو دا نیمه خو دا اوس خپل تواده شوی دی خو بیا هم زمونږ یو خور دا نو هغه هم سندي ورکړي د سیمې لور دا هغه هم ټیکس جمع نه کړ د بونیر نه بشیر صاحب تقریبا د دریمه پارټي د بدلی را بدلی مسلسل معنی را روان دي او هر ځل لګټي هم چې پارټي بدلېږي نو هغه هم جمع نکړل د مسلم لیگ نون د مانسرین چې کوم معنی د محمد سجاد صاحب هغه هم جمع نکړل چا دینا ملک انور تاج صاحب د پی ټی آی ایم ان اے دی او ډېر غټ نوم له شکست ورکړو هغه هم غریب سو سره نو ځکه صفر باندې ولاړ دی بنونه د اکرم خان درانی صاحب چې زوی دی زاهد درانی هغه هم سور نکړل هغه هم ایم ان اے دی او د اورګزی نه د پی ټی آی جواد حسین صاحب هم ټیکس جمع نک او مختن حقوق د پاره په سړک باندې راوتو والا او محسن داوړ صاحب هغه هم جمع نکړل هغه هم په صفر باندې ولاړ دی فرنټیر ریجن نه منتخب د جمعیت العلماء اسلام عبدالشکور صاحب چې کوم هر ځل الیکشن کې ایم ان اے شپ کې ودرېږي بیان مو کی خنخه خبرو کی خو هغه هم ټیکس نه جمع کړي غریب فقیر سړی سب جمع کی او شمیم افریدی صاحب چې کوم واحد سېنیټر دی د قبایلی سیمې نه هغه هم سندي جمع کړي هغه هم د ډېر غریب ما ایون دو چې امجد افریدی صاحب برابر کروڑوں کې جمع کړي دي او شمیم صاحب جمع نکړل کامران بنگش صاحب تاسو ذکر وکړه د یو وزیر د بل وزیر د نه پاتې شو هغه هم ضروري و چې هغه سره دوه قلمدان دي دغه دوه کسان دي دوه قلم وزیر خو مطلب کابینټ کې راغی کنه خصوصي او کابینټ کې معاون خصوصي راغی کابینټ کې راغی هغه سره دوه قلمدان دي خو هغه هم یو ورکر سره دی هغه سره سدي خپل گاډي مو سره نشته نو هغه هم جمع نکړل بهرحال سمر بلور بیبي تاسو په پورا خاندان دا غوي د پلار طرف نه هم او د خاون طرف نه هم خو هغه هم جمع نکړل هغه سره هم سنو ریاض خان صاحب وزیر د دوه سره محکمه بدلی شوې هغه سره هم سنو جمع نکړل ظاهر شاه تورو صاحب جمع نکړل د پیښور نه واجد الله صاحب هغه جمع نکړل د بنو نه پښتونیار صاحب سره هم سنو شګفته ملک بیبي سره سنو شاهده بیبي سره سنو شیر اعظم وزیر صاحب ډېر غریب سړی دی ملنګ سړی پیپلز پارټي رهنما دی او پارلماني لیډر هم دی هغه جمع نکړل او جمعیت العلماء اسلام ریحانه اسماعیل بیبي سره وسی هغه جمع نکړل او شادات خان هم جمع نکړل ام 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 دغه یو څو کسان چې دي نو دا چې کله د اسمبلی اجلاس ته لاړ شم او کله ودرېږم دا خلک راځي اسمبلی ته رانوځي خاص کر د ام پی ایز یعنی دا کوم نمونه چې تاسو واغستل دي کې خاص کر دا یو څو د تحریک انصاف او د عوامي نېشنل پارټي نو هغه په سایکل باندې راځي اسمبلی ته یعنی دونه غربت ورزشي کنه دونه غربت ته کنه چې سایکل سره مزګار شي دونه غربت ته چې هغه په سایکل باندې کله راشي یا څوک چرته کله په ټیکسي کې راشي او الته چوکینو واپس چیزینو بیا چرته بل چا سره کینی هغه لاړ شي دا خلک دي یعنی چې مونږه ته ویل شوی دا و چې کله د ملک قیادت یا حکمران غلوي نو د هغه خلک چې د هغه باندې اعتماد نه کوي ځکه هغه ټیکس نه ور کوي اوس خو چې دا کوم ایماندار قیادت راغلی دی نو زمونږ د ټیکس ریوینیو یا د ټیکس نه چې مونږ کومې پیسې وصولو هغې کې ولې کمی راغی ځکه چې مونږ چې ځان ته کوم هدف یې ښودی و تېر کال هغې کې نه کورونا راغلی وه هغې کې نه داسې بل څه ایمرجنسي راغلی وه ولې دغه حکومت په هغې کې ناکامه شو ولې تاسو په 2 کالو کې څلورم د اف بي آر چیرمین بدلوئ تاسو په خپله خوښه باندې کوم قسمه اصلاحات راولئ تاسو هغه خپل ټارګټس نه اچیو کوئ آیا تاسو دا درس چاته ورکوئ یا دغه خبرې چاته کوي چې دا ټول خلک غله دي او موږ ایماندار یو چې تاسو دا ټول دومره ایماندار دغه داوا کوي دا خلک ولې په تاسو باندې اعتماد نه کوي په کار چې خلکو په تاسو باندې خو بار اعتماد وي دا ټول خلک خو تاسو وایي چې د مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټي او د ان پی او د جی او خلک خو نه دي ستا خپل خلک کابینټ کې ناز کې وفاقي دي کې صوبایي دي هغه په خپل باندې ټیکس نه ور کوي اوس چې ستا دغه خلک ټیکس نه ور کوي او ته عوام ته بیا راځي دا خبره کوي چې تاسو موږ سره ټیکس جمع کوي چې موږ د ملک او دغه په آمدن کې موږ اضافه وکړو
عرفان صاحب یو درې کړه تاسو هم پاتې شوی خبرې دی اپا که زه خامخا لګ اټکول واړم چې دا غوی ریکارډ نشته لري خو کابینټ کې غوی ناشتي د غریب کس ته د نوخار نه منتخب شوی دی اریګیشن منسٹر دی غریب خو ډېر کمزور یو لیاقت خټک صاحب دا ریکارډ د لیست کې نو جی بیا واپسې اقلیتي امور د پاجه کم وزیر صاحب دی هغه هم ریکارډ نو صرف روی کمار صاحب پیسې جمع کړي وي او چې کوم معاون برای بهبود آبادی سید احمد شاه صاحب دی هغه هم سندي جمع کړي او وایي چې ریکارډ دا نشته لري عرفان صاحب دی کې یو بل لیست هم سایډ ته و چې کمی کمی علاقې نه دوی ټیکسونه راغونډ کړي دي کراچۍ ټول نه زیاته وه ظاهري خبره ده خو زه دی کې لږ نمونه اخیستل غواړم چې د پېښور نه 14.4 کروڑ روپۍ دوی ټیکس راغونډ کړی دی بیا چې کم خلک اوس وایي که چې موږ سره څه شته نه موږ څه جمع کړو زموږ حالات ډېر خراب دي نو دا چې کم فګرز وایم دا به ډېرې وي چې باړه د هغې نه دوی 15 کروڑه او 15 لکه روپۍ ټیکس راغونډ کړی دی دوی د وانا نه 1 کروڑ او یو کم 80 لکه روپۍ ټیکس راغونډ کړی دی دوی د اپر کورم نه 1 کروڑ او 19 لکه روپۍ ټیکس راغونډ کړی دی میرانشاه نه 80 لکه او 15 بیا پسې لویر کورم نه 88,35,000 پاړه چنار نه 21 لکه 40,000 وسطی کورم نه 30 لکه بیا پسې شمالي وزیرستان نه 11 لکه خیبر نه 4 لکه او 10,000 مومندو نه 1,80,000 جنوبي وزیرستان نه 1,12,000 باجوړ نه 2,000 روپۍ او اپر ورځی نه 1,000 روپۍ دوی راغونډ کړي دي لکه دا علاقې چې کم ځای کې مسلسل ترهګري ده هلته خلک ټیکس ورکوي او دوی په پېښور کې په چین کې ناست سره نشته یو خدا خبرې که موږ کینو ټویټر ته فیسبوک ته سوشل میډیا ته وایو چې موږ ډېر زیات ښه کار کوو او موږ دا ډېر زیات ایماندار یو او نور خلک ټول چې هغه کرپټ دي هغه غله دي هغه پیسې پټوي نو یقینا هغه خو بیا ټیک ده د حکومت خبره ټیک ده اوس 300 کناله باندې په یو عالیشان بنگله کې په یو محل کې تاسو شوي کې د هغې څومره مالیت دی څومره تاسو سورس اف انکم دی هغه او بیا تاسو ټیکس څومره ورکوئ بیا هغه کس د هغه په مقابله کې چې چا باندې 2,82,000 پرایم منسٹر عمران خان صاحب ټیکس ورکړي بیا هغه کس چې په هغه باندې د تیرو 2-3 کلونو تاسو مسلسل الزامونه لګوي دا غل دی دا پیسې پټوي یا تاسو هغه په جیل کې واچو شاید حقان عباسی صاحب هغه 40 کروڑ روپۍ ټیکس ورکړی دی تاسو ماته وایي چې دلته موږ ته کینی وزیر خزانه صاحب او ماته لیکچر راکړي زه د خبرو باندې دوه کشم زه د خبرو باندې اعتماد وکم چې دا موږ ته څه وایي چې 341 روپۍ ټیکس ورکړی دی چې په کم کس باندې الزام لګي هغه 40 کروڑ روپۍ ټیکس ورکړی دی دا کې تاسو وګورئ چې را څومره د دوی د سوشل میډیا په ذریعہ باندې څومره هغه دروغ وایي څومره د قوم د خلک د هغې د ګمراه کولو کوشش کوي نو په کار دا چې کوم حقیقت دی نو هغه وایي یعنی ریسنټلی چې کوم جواب دوی ورکړی دی په ټویټر باندې جواب دوی ورکړی دی په هغې کې هم دروغ ویلی شوي دي تاسو دغه ریکارډ روباسئ اوس دغه خو څوک ثبوت د چا سره سوي د ټویټر یا د سوشل میډیا یا دغه کم دور چې دی نو په هغې کې خو دا ټول غلط خبرونه دروغ خبرونه چلیږي او هغه پښتو یو متل دی چې رښتیا راځي نو دروغو کلي وران کړي بالکل اوس زه تاسو ته دغه وایم چې 2013 نه والا 2017 پورې تاسو د پنجاب حکومت د ایجوکیشن دغه کنسلټنسي ریکارډ راوباسئ چې د هغې کنسلټنټ څوک څومره د هغه تنخواه وه هغه پروجیکټ کې چا کار چین کړو کې ما برتانیا کې ما بهر حال هو چرته د ځمکې په حق باندې خو اوسېدو که نه کار خو هم دوی له کړی دی که نه تنخواه هم د دې ځای نه اخیستې ده هم دغه ریسورسز استعمال کړي دي نو په کار ده چې دغه قوم دپاره د هغه څه خدمات خو دغه دي که نه چې زه یو وزارت خو دویم بیا نه پرېښودل غواړم بیا نشم پرېښودی او بیا کارکردګي موږ ته دغه مخې ته راغله چې 341 روپۍ ټیکس تاسو د هغه الیکشن کمیشن نه هغه د ایسټس ریکارډ راوباسئ چې د هغې څومره مالیت دی آیا په هغې باندې هم دومره ټیکس کیږي امپوز کیږي چې دا دوی کم ورکړی دی یا موږ دغه نور چې کوم نور تاسو ته ما د پېښور دغه ذکر وکړو چې هغه خلک غریبانان په سایکلو باندې راشي تاسو د هغوی نه ټیکس غواړئ دا فهم صاحب قیادت چې کوم ځای کې ناست دی څنګه طریقې سره هغه را روان دی د هغې نه لاندې دا ټول هایرارکي داسې را روانه ده لاندې هم ټولو باندې سره څنګه ذکر وکړم شاید خاقان عباسي صاحب نو دې وخت کې چې کوم زمونږ کابینه د فیډرل کابینټ دی هغې کې 43 ټوټل ممبرز دي او هغې کې کومونږ وزرا وزیر مملکت مشیر معاون خصوصي اچو نو د 15 کسانو پارلیمنٹ کې ځای دی هغوی ناست دي د پارلیمنٹ ممبران دي د هغوی ډیټیل مخې ته راغلي دي دا ټول چې راغونډ شي ټول نه زیات پکې ظاهري خبر د مازدر صاحب 5 کروڑ 94 لاکھ ورکړي دي عمر ایوب صاحب 2 کروڑ 60 لاکھ او مراد سعید صاحب 3 لاکھ 74 ہزار روپے جمع کړي دي دا شهر افریدي صاحب 1 لاکھ ورکړي دي شبلی فراز صاحب هم 3 لکه 95 ورکړي دي دا ټول چې راغونډ شي نو ټول جوړیږي 11 کروڑ او 38 لک روپے ټول 25 کسان چې کم دی وخت کې د کابینټ کې ناست دي د ایز ایم این اے یا سینیټر
او یو شاهد خاقان عباسی چې دی هغه ورکړي دي 24 کروڑ 20 لاک لکه دې ټیکس چې موږ په 2 کې ضرب ورکو بیا هم شاید خاقان عباسی ته نه رسي دا هغه ټیکس ټیکس زیات دی نو دا مال هل د ډیر والو زکه سره مال زیات دی زکه ټیکس ورکې لګیا دی او غریبان خلک تی یا خو تنخواه نه لي څنګه چې جګړه سه بوې چې زه خو والنټیر یم زه خو تنخواه نه لم فری کار کوم هوا خورم پای زما کار چلی او په هلیکاپټر کې دفتر ته ځي هلیکاپټر کسی کنه اوس خو خیر هغه شوی دی سرکاري ګاډي ملا شو ته خپل خو یک ذمہوار نه فهم سه هغه هر څه خپل ځای باندې چې کوم ذکر کوم ذکر کو په کار چې په خلکو باندې په قوم باندې په نظام باندې په ادارو باندې هغه رحم وکړو کومه نظام نشو ټیک کولای نو په کار نه چې موږ بیا خلکو ته دروغ وایو ویش لکه خلک چې ټیکس ورکړي او آی کې وزار خبردار چې ویش لکه کې لس لکه خلک هغه دي چې وی زموږ 4 لاک نه آمدن کم دی په ټیکس لګی نه هغه اسه بار کړی اسه برنامه رجسټریشن دی بهر حال پروګرام ختم نه او اخیری خبره هغه دروغ دومره ویل په کار دی چې کم از کم د هغه پرشتیا کېدو کې خو سلګ وخت دروغ په نه تاسو چې اوس یو ټویټ وکړي او د هغه موږ سره دلته ریکارډ موجود وي ثبوتونه موجود وي هغه دروغ هم د دروغ وای چې یو څو ورځې خو هغه ثابت نشي چې او دروغ ویلي دي که دا رښتیا ویلي بهر حال پروګرام ختم دی اجازه راکړئ د الله په امان